داسې وخت به راشي ته به بیمار یې، تا ته به تکلیف وي، خو هغه بابا به نه وي چې ستا تکلیف تا سره نیم کړي. او داسې وخت به راشي چې تا ته بیا د کنځلو کولو هم څوک نه وي. ته بیا دا خبره کوې چې ما ته یې کنځل کولی خو چې هغه په دې دنیا کې وی. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو پرون د یو ملګري څنګ ته لاړم نو هغه یو هلک خوا ته لاړم نو هغه د خپل پلار سره په شر باندې د هغه سره یې شر کوه او ډېرې تیزې تیزې خبرې یې کولې. نو ما ترې تپوس وکړو چې ولې شر کوئ؟ هغه وایي مړه زما دا پلار دی یاره دا سړی دی مازغه خرابوي، په نه خبره قهرېږي او کنځل هم کوي، ډېر سخت کنځل کوي، کار روان شی نه وي او دی قهر شي. نو ما ورته وویل یاره صبر کوه، ځکه چې دا مور او پلار چې شو نو دا دې دنیا ته یو پیر راځي، دا به دوی دا لږ وخت دی دا به بیا نه وي. نو که دوی تا ته هر څه ووایي خو ته دوی ته ګرمېږه مه. او داسې وخت به راشي چې تا ته بیا د کنځلو کولو هم څوک نه وي. ته بیا دا خبره کوې چې ما ته یې کنځل کولی خو چې هغه په دې دنیا کې وی خو هغه بیا په دې دنیا کې نه وي. دغه یو پیر دی بس، دغه یو پیر دی او یو ژوند دی، نه به پکې بیا دا بابی او نه به پکې دا ابۍ، دغه یو ابۍ دی او یو بابا دی. نو که دوی تا ته کنځل هم کوي نو هم ورته خنده، ځکه چې یو وخت به داسې راشي چې ته بیا وایې چې ما ته یې کنځل کولی خو چې وی خو هغه به نه وي، د هغه دور به تللی، بیا به ته بل شان یې، داسې به نه وي، دا نیستي او دا غریبي به نه وي خو ابۍ به هم نه وي. دا غریبي به دې ختمه شي، هر څه به ختم شي خو بابا به نه وي، ځکه چې بابا به یو پیر راغلی او به تللی. نو هغه چې تا ته کنځل کوي نو ورته خانده، خوشحالېږه ورته، ځکه چې یو وخت به داسې راشي چې دوی به نه وي، بیا به ستا هر څه وي دنیا کې بیا به ستا سره هر څه ډېر وي، پیسه به ډېره وي، هر شی به وي چې ته ورته نږدې وي او ستا په هر دُک باندې خفه کېده هغه هستي به بیا نه وي. چې ته به لږ ناوخته شو نو هغه به وایي چې پلانکی رانغی هسې شو، ستا نه بغیر به یې ډوډۍ نه خوړه. داسې وخت به راشي چې ستا نه بغیر ډوډۍ خوراک والی به هم نه وي. داسې به څوک نه وي چې هغه به دا ووایي چې پلانکي ته صبر وکړئ هغه نشته موږ ډوډۍ نه خورو. داسې به څوک نه وي چې په تا به تکلیف وي او هغه به ډوډۍ نه خوري چې دی به څنګه وي، دی به څه حل کړي به. هغه خلک به بیا نه وي. او داسې وخت به هم راشي چې ته به بیمار یې خو هغه هستي به نه وي، بیمار به ته وې اوړه به هغې خوړ، ته به بیمار وې اوړه به بابا خوړ، په تا به سخته وه نو ابۍ به خفه وه هغې له به خوږ نه ورته. داسې وخت به راشي چې دا ابۍ به نه وي، ته به بیمار یې خو ستا به څوک داسې نه وي چې ستا خواله راشي ستا تپوس وکړي چې ته څنګه یې. ستا بچي به وي خو بچي او په مور او پلار کې ډېر فرق دی. څنګه چې ستا مور په تا خفه کېده، ستا بابا ستا سره ستا په درد ستا په تکلیف باندې خفه کېده، نو داسې وخت به راشي چې ستا بچي به وي هغه به تا باندې هغسې نه خفه کېږي. چې په تا باندې معلومي تکلیف راشي ابۍ له بیا خوب نه ورځي او بابا له هم نه ورځي، تابه ته ورځ به یې اوږه ګرځولې او ماښام به یې سره خبرې کولې، تا به هر څه وي خو هغه به بیا هم خدای ته خوشحاله وه. داسې وخت به راشي ته به بیمار یې، تا ته به تکلیف وي خو هغه بابا به نه وي چې ستا تکلیف ستا سره نیم کړي او هغه ابۍ به نه وي چې ستا نه هغه تکلیف لرې کړي او ستا سره داسې غمرازي وکړي چې ستا نه تکلیف تېر شي. نو لهذا د مشرانو د مور او پلار عزت وکړئ، هغو سره ښه سلوک وکړئ او هغو ته تکلیف ونه رسوئ.